که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. که جګړان کرم زموږ منځ کې نه وي بیا هم تا له هغه رذیل بشیر نه ساتم. ته ماته د خپل جګړن امانت یې. خپله ټوله هڅه کوم چې بشیر ته تر ټولو سخته سزا ورکړم آس یې. کوم بد کار چې تا سره کړی هغه به بې سزا پاتې نه شي. ابراهیمه ما دروغ وویل. خو سوم ځکه مې په بشیر تور ولګاوه. ما سره یې رسمي نکاح نه وه تړلې. ما هم ورسره بخیلي وکړه. ومې ویل چې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي. زما خبره یې ونه منله ځکه مې هغه وویشته. بیا مې وویل چې په ما یې تېری کړی و ځکه مې وویشت. د جګړن کرم مړینې په تا ډېره بده اغېزه کړې آسي. هېڅ نه پوهېږي چې څه وایې آسي. نه زه بیخي په هوښ یم او ډېره ښه پوهېږم چې څه وایم. وګوره ابراهیمه ما نه دا تمامه لره چې کرم سره د خپلې مینې په اړه درته ووایم. که نه ټول عمر به له دې ځای نه ونه شو وتلی. کرم مړ شه. ډاډه اوسه چې له تا نه ډېر زما زړه درد کوي. خو اوس زما د جرم لپاره موږ دلته یو او زه هم په خپل جرم اعتراف کوم. بشیر کرتای هیڅ کومه ګناه نه لري. هغه بې ګناه دی. ښه سمه ده. ښه نو جګړن کرم هغې کوټه کې څه کول؟ تا خو ماته د جګړن کرم ځای وښوده. څنګه هلته لاړئ؟ چا ستا شیشه نیولې وه آسیې؟ هغه څه موږ څه چې موږ ولچه کړو که نه کرم وتښتېده. تا هم ولیده. زه هم د مجبورۍ له مخې هغه سره وم. وروسته بیا موږ هغې کوټنۍ ته لاړو. ولچک یې پرېښه. بیا زه ترې وتښتېدم. ته مې لاره کې ولیدلې او هغه مې درته ښکاره که. بس همدومره. بس که آسیې بس که نو. ماته رښتیا ووایه. مېرمنې هیله کوم نوره مه ژاړئ. څنګه سر لاړې ځواني مرګه زویه. مېرمنې هیله کوم ارامه اوسئ. یو ځل مې هم غېږ کې ونه نیولې زویه. سمه ده د باندې ووځئ زه یې سمباله کوم. مور دې راته ونه ویل ښکل مې نه کړې. اصلي ګرانې اصلي زه درسره یم. چا چې کرم وژلی زه به ورسره حساب یې وکړم. ته اندېښنه مه کوه. زویه زوی مې ځواني مرګ شو. رښتیا راته ووایه آسیې. رښتیا ووایه څه وشول چې زارات دې بدل کړل؟ چا ګواښلې؟ ته یې ګواښلې چې دومره ډاره شوې که نه؟ زه خپله ستا او د جګړن کرم د مینې شاهد یم. د هغه شی دیدل مې په خپلو سترګو ولیدل. څه وشول چې دومره زر دی جګړن کرم خرڅ که؟ کرم ژوندی دی ابراهیمه. زه څنګه تا ته دا خبره وکړم؟ څنګه درته ووایم چې دا هر څه د هغه لپاره کوم؟
څه مخکې مې چې کوم اظهارات ورکړل هماغه سم دي. ابراهیمه نور څه ویلو ته نه لرم. زما خبرې هم دومره وې. ووایه همدې څه شوي؟ خان صاحب انجونې چمتو دي. سمه ده. د نکاح ورځ نن ده. نوی ملا به په وخت راشي او نکاح به وتړي. سمه ده. څه دې وکړل یاسمین؟ هغه کار دې حل که؟ هو خان صاحب پاکټ مې اسیې ته ورکړ. آفرین دې په تا وي. ښه نو زه هم زم د اسې لپاره قرارګاه کې زارات ورکوم. خپلو کسانو سره به هغه کروندې ته راولېږم. کله چې اصله دلته راغله په هغې باندې ډېر پام کوه پوه شوې یاسمین؟ هو خان صاحب. هله همدې راځه چې ځو. سرکان ته هم وایه چې موږ تعقیب کړي. اسیا به هغه سره بېرته راولېږم. موږ به د هغو نجونو د نکاح کار حل کړو. هله راځه. 5 بجې نجونې راځي. که کومه ستونزه جوړه شي، که هغه خلک نجونې ځان سره بوځي، که د هغو نجونو منځ کې زما لورم وي بیا. له خبرو خو دې داسې ښکاري چې په ما باور نه لري لقمانه. زما په خبرو بې باوره شوی. خیرت دی؟ دا څه حالت دی؟ تاسې چیرته ځئ؟ د باندې لږ څه کار لرو. ته موږ ته مه په تمه کېږه. خواړه دې وخوره. که چمتو یې چې حرکت وکړو. ځو. سمه ده. په مخه مخه. مننه. وروره ته ښه یې؟ زړه مې اور اخیستی عرفانه. زوی مې غواړم عرفانه. غواړم زوی مې وینم عرفانه. زوی مې اوس چېرته دی؟ ها ما د هغه څنګ ته بوځئ. غواړم زوی مې ووینم عرفانه. اوس په روغتون کې دی. ټول ځان یې سوځېدلی دی. ښه به وي چې څوک یې ونه ویني. زوی مې زما رای مې. چا کوم خاین زما خاوند سره دا کار وکړه؟ د اوس لپاره معلومه نه ده، خو د ولسوالۍ قومندان دا کار ساري اندېښنه مه کوئ. معلومه به شي. چا چې زما زوی ته دا لومه ایښې وه، خدای دې هغوی ته ښه ورځ ورښکاره نه کړي. څنګه چې مې وویل قومندان صاحب، زه شکایت نه لرم. هسې هم ژور ټپ نه لرم. دا یوه پېښه وه. هسې دا خبره لویه کړې ده. هغه خپله موږ ته تسلیمه شوه. خپله یې راته خبر راکړه. ډېره په غوسه وه. غوښتل یې خپل ځان ته سزا ورکړي. قومندان صاحب وګورئ، وبال دی، نه کومه جرمي سابقه لري، نه هم کوم بل څه. په دې منځ کې چاته زیان هم نه دی رسېدلی. شکایت هم څوک نه لري. زه هم شاهدم چې دا کار یوازې یوه پېښه وه. سمه ده ښاغلی بشیره، که شکایت نه لرئ، په داسې حالت کې موږ هم باید آسیا خوشي کړو. مننه کوم. عسکره امر وکړئ قومندان صاحب. دلګي مشر ابراهیم ته ووایئ چې میرمن آسیا خوشي کړي. تاسې هم د هغه د وتلو کارونه خلاص کړئ. په سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، د جګړن کرام د جنازې لګښت ورکولو لپاره زه هر څه ته چمتو یم چې وارې کړم. جګړن کرم یو با شرف عسکر و چې خپل ټول عمر کې یوه مړۍ حرامه هم نه وه خوړلې. ډاډه یم چې نه به غواړي د جنازې په مراسمو کې حرامې پیسې ولګېږي. موږ ټول اړین چمتووالی نیولی. له سپارښتنې نه مو مننه. بشیر کراته یې اظهارات ورکړل. د اظهاراتو په پایله کې د ولسوالۍ قومندان امر وکړ چې آسیا خوشي شي. سمه ده. تاسې د آسیې د وتلو پاڼې چمتو کړئ. سمه ده.
زه پوهیږم چې سره نه پټوي آسیې خو په دې پوه شه چې زه د دې کار شا نه پرېږدم زه کوم څه نه پټوم. وادي وریدل ته آزاده یې لاړه شه هغه بشیر کارا ته ته ور منډه که اوس لاړه شه آسیې هر څنګه چې وي زه به ځان پوه کړم. دا د مهرباني وکړه پاڼې چمتو شوې. آسې جانې هر څه ښه شول لږ څه وروسته به خپل کور ته لاړ شو. هر څه مې د کرم لپاره وکړل که هغه ته زیان ورسوي بیا خوله دې بنده که پرېږده چې له دې ځایه ووځو. پاڼې مو چمتو دي تللی شئ. مننه کوم. ورځ بخیر. ښه ورځ. راځه آسې جانې چې کور ته لاړ شو. کرم چیرته دی؟ زه غواړم هغه ووینم. تا ته وایم خوشې مې که زه باید کرم وګورم. وګوره ستا خبره مې ومنله عسکرانو ته مې هېڅ هم ونه ویل. همدې دا موټر ته پورته که چې کروندې ته یې بوځي. تر څو چې کرم ونه وینم هېڅ چېرته هم نه ځم. دوه وګه چې زما د زوی مور کېږې که نه نو هم دلته به مې وژلې وې. اوس یې خوله بنده که او زما خبره ومنه. هاله آسیا کاروندې ته بوځه ډېر پام پې ساتئ. سمه ده. موږ به د مقطع نکاح کور ته لاړ شو. اوس یې وخت را رسېدلی. سمه ده همدې. باید یو زنګ وهم موبایل شته هیله کوم ما سره مرسته. موبایل لرم خو کره درد نه لري. ما ولسوالۍ ته رسولی شي؟ هو راځه. دا دوه رزیلان هم را ورسېدل. کومه ستونزه خو به نه وي؟ د مخې دروازې نه دوه کسان لاړل د کنټرول لپاره فکر کوم عسکرانو تلاشي پیل کړې ده. عطف ته به زنګ ووهو هغه به یې حل کړي. تاسې د مخې خوا دروازې ته ودرېږئ دلته ستونزه نشته. سمه ده خان صاحب. دا سړی تښتېدلی. مریم ترور خو ښه که نه آسیې؟ ښه یم. اصله مور چېرته ده؟ سالون کې ویده ده. د زوی د مرګ درد یې ونه شو زغملی. د ارامتیا درمل مو ورکړل.
کنه نو هیڅ نارامه کېدلای هغه نه پوهیږي چې کرم ژوندی دی. همداسې ده یاسمین، کرم بیرته راځي که نه؟ آسیې زه مجبوره شوم چې تا ته دروغ ووایم. یعنې څنګه؟ یعنې څه چې دروغ وویلو ته مجبوره شوې؟ یاسمین ما ته وګوره، ته څنګه د دروغ وویلو ته مجبوره شوې؟ خان صاحب راته همداسې امر کړی و. کرم مړ شوی. عسکران دلته راغلل او خبر یې راوړه. خان صاحب ستا د راتګ لپاره یې په ما دروغ وویل. خو ما ولیده، د هغه انځورونه مې ولیدل، په خپلو سترګو مې د کرم انځورونه ولیدل. بخښنه غواړم، ډېره بخښنه غواړم، ما وبخښه، زه مجبوره وم. خان صاحب ستا د راتګ لپاره یې په ما دروغ وویل. نه کرمه، چېرته ځې؟ خوشي مې که، صبر وکړه، خوشي مې که، صبر وکړه، خوشي مې که کرمه. تا خو ویل تل به یو ځای اوسېږو، ویلي دې وو ما یوازې نه پرېږدې. اوس زه له تا پرته څه وکړم؟ ها څه وکړم؟ بې له تا زه څه وکړم کرامه؟ فکر کوم موټر راورسېده. همدې هغه د نجونې راوستې، لاړ شه ویې ګوره. همدا اوس ورځم خان صاحب. خدایا خیر. سترګې د کار نه کوي که څنګه همدې؟ مخې ته دې ګوره که نه؟ دا خبره ده. ته څه کوې څوک یې؟ همدې څه خبره ده؟ خان صاحب یو مخ پټې سړي نجونې وتښتولې. ستاسې کار حسنم همداسې وي، کیلي راکړه.
که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. اوس به درسره ګورم. موټر ودروه وایم موټر ودروه هله کنه نو دا جلۍ به وژنم ودروه غلی شه رزیله آخر به زما له لاسه مړ شې تا ته وایم ودروه کنه نو وژنم یې ودروه مرسته وکړه خدایه مرسته وکړه ډېر شکر خدایه زه به درسره ګورم مخ پټیه زه به درسره ګورم خدای دې تباه کړه لعنتي درځم رزیله ودرېږه ودرېږه ارامه اوسه سمه ده له مخې مې ورک شه سمه ده صبر وکړه هر څه چې درته وایم هماغه کار وکړه سمه ده کنه نو دا وژنم سمه ده اوس ته همدلته پاتې شه زه موټر اخلم او خان ته یې وړم پوه شوې که نه سمه ده وسله راکړه زر کوه سمه ده مه ډارېږه ارامه اوسه موټر کې د نورې ملګري هم خلاصې کړه سمه ده هله زر کوه سمه ده مه ډارېږئ زه تاسې قرارګاه ته رسوم ټولې به بېرته خپلو کورنیو ته ورسېږي سمه ده لومړی باید دا سړی سم ځای ته بوځو که بل ځل د دې نجونو سره غرض وکړه وژنم دي سمه ده ارامه اوسئ زه اوس قرارګاه ته خبر ورکوم سمه ده
اندېښنه مه کوئ خپلو کورنیو ته به لاړې شئ یو ځل دا انځور وګورئ وګورئ چې دا پیژنئ او که نه ته یې وګوره د دې لپاره چې موږ دا جلۍ نه پیژنو بخښنه غواړو سمه ده بله بله عسکره غواړم تاسې ته یو خبر درکړم اورم د هغو نجونو په اړه ده چې د موقتي نکاح لپاره له پولې نه راتښتول شوي دي او قرارګاه ته نږدې سړک سره په لاره یې کې دي راشئ او ځان سره یې بوځئ لږ بیړه وکئ ته څوک یې څوک یم یو ملګری دی بله بله څوک یې عسکره امر مو پر ځای کېږي قرارګاه ته نږدې سړک سره په یوې لارۍ کې انجونې د زر کوي ډله چمتو کوي چې هلته ورشو وبه ګورو چې دا خبر اختیا دی که نه امر مو پر ځای کېږي ډلګۍ مشره که غږ دې پورته که وژنم دی غږ دې ونه باسي راځه یاسمین یاسمین مهرباني وکړئ میرمنې یاسمین چیرته ده لږ مخکې خو آسې سره وه اوس نه پوهېږم چې چېرته ده آسیې سره هغه دلته څه کوي نه پوهېږم میرمنې خو خان صاحب قرارګاه ته تللی او آسیه یې ژغورلې ده هغه هم راغله میرمنې پورته خپله کوټه کې ده چې را سره به نه اوسې دا نړۍ راته معنا نه لري له تا پرته زه څه وکړم تا نه پرته زه دا ژوند څنګه تېر کړم او زه دا ژوند څنګه وزغمم کرامه
اوس به څه وشي خان صاحب نجونې خو یې وتښتولې اوس څه وکړو څنګه به حساب ورکړو ولسوالۍ کې جهون ښوونکی شته هغه به موږ ته نجونې پیدا کړي ښوونکی به موږ سره څنګه مرسته وکړي هغه سړی په ښوونځي کې ښوونکی دی د هغه ځای د نجونو عقل مینځي او هر څه چې موږ ترې وغواړو هماغه کار کوي ښه ده ډېر ښه کله چې هم دې ورسره اړیکه ونیوله بیا به زه په خپله جیهون سره خبرې وکړم ژوندی اوسې ښه نو زه به جیهون ته زنګ ووهم اصل داسه مکافه اصل صبر بکا ولې ماته داسې راګورې تا زما زوی وواژه زه هم ستا زوی وژنم اصل صبر وکا زوی می آسی زره باید روغتون ته ورسو آسی کمپاله راوړئ آسی ته ښه آسی په هوښه شه څه خبره ده ها یو خبر راغی همدې د قرارګاه شاه سړک سره په یوې لارۍ کې د پولې نه راغلی د انجونو په اړه یو خبر دی همدې انجونې هلته راوستلې دي خبر مې درکه یعنې هغه غواړي چې انجونې قرارګاه ته تسلیمې کړي ها سمه ده عاطفه زه به له یو څو کسانو سره د هغه انجونو اخیستو ته درشم خان صاحب صبر وکړه عاطف زنګ وهلی و مخ پټې انجونې قرارګاه ته نږدې پرېږدي زه به انجونې راولم که څنګه سمه ده دا ښه خبر دی ما ته هم خبر راکړئ اوس روغتون ته ځم زر کوئ عسکرانو ډلګیا مشره ووایه عسکره د موټر کیلي نشته یعنې څه چې د موټر کیلي نشته عسکره نه پوهېږم ډلګیا مشره نه موټر کې شته او نه هم دفتر کې چېرته هم نشته عسکرانو زر د موټر کیلي پیدا کړئ کیلي به یې ډېره ولټوي زه به یو ځل دننه وګورم آسی مه پرېږده چې په زوی مې څه وشي زوی ته مې باید زیان ونه رسېږي آسی تاسې هم دلته په تمه شئ ډلګی مشر کیلي مې پیدا کړه ډلګی مشر ابراهیم لاړ تاسې چې دننه کیلي لټوله ځان سره یې 2 عسکران واخیستل او ډلګی مشر په ملي باس کې لاړ امر یې وکړ کله چې کیلي پیدا شوه د ملي باس مسافرین خپلو کورونو ته ورسوئ زر کوئ عاطفه یو کار دی هم سم نه دی تاسې خو ښه یئ که نه بله وروره باله جاز مې شاته لاړ شه پلان خراب شو موږ باید له عسکرانو نه لرې لاړ شو سمه ده وروره
سمه ده. انشاءالله چې ماشوم به دې له منځه ځي آسیې. زما کرم زوی تارانه واخیست. ته به هم خپل ماشوم ته ونه رسېږې انشاءالله. مهربان اصلي چیرته ځې؟ د باندې ځم. که خان صاحب رانه پوښتنه وکړي هغوی ته څه ووایم؟ هغه اوس داسې پرته د بل چا په اړه فکر نه کوي، اندېښنه مه کوه. زموږ په دې سیمه کې یو متل دی، ښه نو ته پرې پوهېږې؟ ها وایي ګیدړ چې هر څومره چالاکه هم وي یو ورځ به خپله په لومه کې راګیر شي. د دې کار حساب به درسره کېږي. تاسې ټول به د ژوند نه پښیمانه کوم. موږ له خدایه پرته بل هېچا ته حسابي نه ورکوو. مخکې شه. مخکې شه. زویا دا سړی څوک دی؟ ولې مو تړلی دی؟ ما خوشي کوم مې ژغوره، تا ولې بیا راوستی دی؟ ترورې تا دا سړی خوشي کړی و؟ مریم ترورې دا یو ډېر بد سړی دی. ځوانو نجونو نه په خپلو بدو کارو کې کار اخلي. اوس لپاره پام دې پوه شه. بسنه کوي هر څه چې وشول. پام کوه چې هېڅ کلم د سړي ته نږدې نه شي. سمه ده؟ زویا که پوهېدلی نه به مې ژغوره. بله لقمانه څه دې وکړل ځوانه؟ زما لور د هغوی په منځ کې وه؟ نه وروره، د هغې انځورمن نجونو ته ښکاره که خو یوې هم ونه پېژندله. خیر دی ځوانه، هغوی ټولې به د چا نازولې وي. هغوی هم زما د اولادونو په څېر دي. خوشحاله شوم چې هغوی وژغورل شوې. ته هېڅ اندېښنه مه کوه وروره. مریم ترورې ته ښه یې؟ زه ښه یم، ته هغه رزیل پسې لاړ شه. رزیله 2 دقیقې مې هم په ارامه نه پرېږدې. بله ځوانه ته ښه یې؟ بله ملا اسد زما مخلاص منځم راځم. ته هم د دروازې نه لرې مزه. سمه ده، اندېښنه مه کوئ. د ناروغې خپلوان څوک دي؟ زه یم. مهرباني. ناروغه په هوښ راغله، تاسې لیدلی شئ. زیری نورم وتښته ګرانه، وتښته. خلک وایي که نه هر څوک باید خپلې بړستنې سره پښې وغځوي. تا څنګه فکر وکړه چې له ما نه به وتښتې؟ هله بیا هڅه وکړه. څه وشول؟ هیله د هر مسلمان فطرت کې وي، یوازې کافران ناهیلي وي. که څه هم ستاسې په مسلمانۍ باندې شک لرم، مخکې شه.
اوس څنګه احساس لرئ اغلې؟ خایم ښایي لورې خایم مننه. د ناروغي حالت بیخي ښه دی، هیڅ ځای نه دی ژوبل شوی. یو څو ساعته نور هم دلته ساتو، بیا یې رخصتوو، کور ته یې وړلی شي. خانو ماشوم یې هغه څنګه دی؟ ښه دی؟ ماشوم څنګه شو؟ اوس خوشحاله شوې؟ هله نو وتښته چې زه دې هم ووینم. مریم ترورې ته خو ښه یې که نه؟ خایم اندېښنه مه کوه، لږ یې اوبه وڅښم نوره به م ښه شم. نه داسې نه کېږي، زه به تا روغتون ته ورسوم. هله ما ته وګوره، غلی دې په ځای کې کښېنه. اوس خو هغه کرم هم نشه چې ته وژغوري، د هغه یوه ټوټه هم نه دی پاتې. خوښه مې که ته راغلې زویه؟ ته خپلو عسکرانو سره ولې داسې چلند کوې؟ که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.